السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11 صنف د ریاضي د 28مې صفحې د تمرین حل وړاندې کوم چې تر هایپربولا عنوان لاندې دی. د 28مې صفحې د تمرین سوال چې په دې کې صرف یوازینی یو سوال ده، په داسې ډول ده چې لیکلي دي چې د دغې رابطې چې ای عن المرکزیت ده، سی او ای مساوي کیږي سی پر ای رابطې نه په استفادې سره د عن المرکزیت او د ای او بی اعدادو ترمنځ یو د بل په نسبت اړیکې پیدا کړئ. دا اړیکې به څنګه پیدا کیږي؟ لومړی موږ په هایپربولا کې ګورو، موږ په الیپس کې یا په پارابول په بیضوي کې موږ داسې رابطه درلودله. نو د بیضوي چې صرف د دې لپاره چې در یاد کړم، د بیضوي رابطه داسې وه چې سی مربع مساوي کېده له ای مربع منفي بی مربع سره، ځکه چې دلته سی وړکی عدد تر ټولو غټ په تر ای و. په هایپربولا کې سی غټ ده له ای نه، په دې کې سی وړوکی و له ای نه. نو سی چې غټ شي له ای نه، یعنې مطلب تر دغه وتر خپله سی و د قایم الزاویه مثلث. نو په هایپربولا کې فرق چې شی ده چې دا رابطه لکه دا رابطه خو اوس ګوره موږ تاسې داسې لیکلی شو چې ای مربع مساوي کېږي له سی مربع جمع بی مربع سره. په دې کې دا فرق دا ده چې دلته سی مربع مساوي کېږي له ای مربع جمع بی مربع سره. دغه فرق ده د هایپربولا او د بیضوي. نو د دغې رابطې نه په استفادې سره موږ کولی شو چې په دغه رابطه کې چې موږ ته په سوال کې راکړل شوې ده وضع یې کړو او موږ د عین المرکزیت او د ای او بی ترمنځ اړیکې پیدا کړو. نو کومه رابطه چې موږ ته راکړل شوې ده هغه په دې ډول ده چې ای مساوي کېږي له سی پر ای سره. یوې بلې خبرې ته مو غواړم نظر راواړوم، پام مو راواړوم چې په بیضوي کې لکه څنګه چې موږ لیدلي وو چې ای همیشه، بله خبره په بیضوي پورې چې تړلې وه، ای همیشه د ای د صفر او د یو ترمنځ وه. په هایپربولا کې همیشه ای له یو نه غټه ده. هغه په دې وجه غټه ده چې سی همیشه له ای نه غټه ده په هایپربولا کې. نو دلته موږ لرو ای چې عن المرکزیت ده، د سی په ځای باندې که چیرې په دې معادله کې چې سی لاسته راوړو، که چیرې ګوره سی مربع مساوي شي له ای مربع جمع بی مربع سره، نو سی مساوي کېږي له جذر د ای مربع جمع بی مربع سره. صحیح ده؟ نو دا سوال ډیر ساده او ډیر ابتدایي سوال ده. نو دلته د سی په ځای باندې د ای مربع جمع بی مربع جذر وضع کوو. په صورت کې لیکو چې جذر د ای مربع جمع بی مربع تقسیم پر ای. اوس دلته څه کېږي؟ په دویم مرحله کې موږ پاسنی همدغسې جذر لیکو لکه دا څنګه چې لیکل شوی د ای مربع جمع بی مربع مخرج ای ده، لیکن ای یو ور مربع کوو بیا بیرته جذر اخلو، نو په مقدار کې هم هیڅ تغییر نه ده راوستلی که نه. نو اوس کله چې د صورت او مخرج د یو کسر دواړه له جذر نه لاندې، دواړه له یو جذر نه لاندې هم لیکای شو. نو دا داسې لیکلی شو چې دا یو جذر د ای مربع جمع بی مربع پر ای مربع په دې شکل هم لیکلی شو. او همدارنګه دې ته نور انکشاف داسې ورکوو چې دا ګوره مخرج مشترک د دغو دواړو صورتونو ده. نو دا که چیرې جدا جدا د کسرو په شکل ولیکو، داسې لیکلی شو چې ای مربع پر ای مربع جمع بی مربع پر ای مربع. صحیح ده؟ نو اوس ای مربع پر ای مربع خو موږ ته یو راکوي که نه؟ نو موږ له دې نه دا لیکای شو چې ای یا عن المرکزیت چې ده هغه جذر دی. اوس د دې په ځای باندې به یو ولیکو، ای مربع پر ای مربع یو کېږي جمع بی مربع پر ای مربع. اوس نو دا داسې یو عدد ته ګوره چې دا همیشه له یو نه غټ وي، په دې وجه باندې چې دغه له صفر نه غټ مثبت عدد ده.
A او B چې هر څه وي A خو لا تناهي نشي کېدلی A خو باید یو محدود طول وي B هم صفر نشي کېدلی ځکه چې که B صفر شوله بیا دا شکل هایپربولا نه ده نو که چیرې دا شکل هایپربولا وي او جذر مونږه د هر عدد چې له یو نه غټ وي د هغه جذر هم له یو نه غټ ده دا یو ریاضیکي حقیقت ده نو دغه رابطه ده چې مونږ پیدا کړه چې ای مساوي کیږي جذر دی یو جمع B پر A کل مربع دا د سوال حل شو او که چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي هیر مو نشي چې زمونږ د فیسبوک صفحه چې ماتماتکس ان پښتو په نامه باندې ده او یوټیوب صفحه کې سبسکرپشن وکړئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره واوسیږئ مننه